بسم الله الرحمن الرحيم حیلی جوړولې د دې لپاره چې حکم شرعي څنګه پېمال کې د رب کریم یو حکم څنګه نقص کې په باطل او حلو باندې نو دا د دې خلکو قباحت په خوار احکام د لپاره حیلی جوړولې دې ځکه تاسو یې خبره طرف د سوچ کوي دا نن سبا چې د مولایان ګرمه کې شي او دې تراوره سیږي نو وای چې الله تعالی دی آیتونو کې د دوی قباحت او بدی بیانې او وجه د بیان د بدی دا چې د خلکو به حیله جوړولې وای دا نن سبب د تانو ګوري دوی مهله کوي کنه مړې وشو د مړی نه بعد حیله د اسقاط کوي او دا حیله ناروا او دا وی عمل د يهودو د فلان او فلان دا خبره بچی دې ځای په ځای تاسو د خلکو نه اورئ طالبانو دو خبری کو یو مقصد د هیله د اسقاط جنان سبا خلق کی او دویم دغه هیله د اسقاط هیله مشروعه ده او که غیر مشروعه هیله چاته ویل کیږي هیله الاسقاط چون که مرکب اضافي ده هیله چاته وینو علماء لیکي ما يتوسل به الى حالة ما في خفية یو یا آسان پختو کی تعبیر کو خپل مقصود تا په خفیه طریقې ځان رسول د تحیله وای حیله او یو اسقاط ده اسقاط نو اسقاط خو چون کې مصدر ده باب افعال د دې معنا د ساقطول نو حیله الاسقاط څه معنا آسان تعبیر کو داسې وایو هغه حیله چې خلک کوي د پاره د اسقاط د دې مړي په غاړه چې حقوق پاتې وي او د وفات اوس دې چون کې د کولو نه عاجز ده مداخله کرا لګيږي او حیله کوي د دې لپاره چې د زمين هغه حقوق ساقط شي اسقاط دا معنا ساقطول نو د زمين د حقوق ساقط شي د دې لپاره خلک را لګيږي حیله کوي طالبانو دا حیله د اسقاط چې کیږي خلک د لپاره د اسقاط د ساقطولو دغه حقوق د غاړي د مړینا د دې سمانا ده او دا د هیلې مقصد څه شی دی یو سړی دی په ډیری روزي پاتې دی یو سړی دی منځونه په پاتې دی او د مړ شو نو چې کله مړ شو نو دغه خو غاړه بند ده نو په کار دا چې د اعمال د تر سره کړی وای او تر پاتې شول ونش نو شریعت مطهره د رجوع په باب رستو مونږ تاسو ته وای د فدیه ذکر کوي راته چې د روزي باید فدیه ورکړي تاسو اوس علماء لیکي چې روزه هم یو عبادت ده د عبادتونه او د روزه پشان منظم یو عبادت دی د عبادتونه فدیه د روزه خو ثابت ده په نص د کتاب الله سره نو فدیه د منظم باید ورکړي شي اوس د دې سړي منځونه چې تارا حساب کړل او د دنه چې دا کمی پیسې پاتې دي دا د حساب کړل نو پیسې د کمی وي او منځونه د ډیرو یا روزي ډېرې وي دا پیسې او د منځونه سره برابرې دل نه نو خلک را لګيږي حیله کوي طریقه د هیلې دا ده دو طریقې فقها راخستي
یو طریقه دا د یو مسکین راغی او دی مسکین ته دی ورسو د مړي یو څه مال راواخست، مثلا نن سبا پیسې دي 10,000 روپۍ 12,000 روپۍ او دی مسکین ته ورکړي چې صاحب دا واخله، دا ته قبول کا. مسکین دا پیسې قبول کړي د وارث ته طرف نه او بیرته اوس دی وارث ته وایي چې ما قبول کړي خو ما تا ته بیرته درو بخلې، واپس مې تا ته دا پیسې در هبه کړې. هغه وارث قبولی کی، وارث را لګیږي دوباره بیا دی مسکین ته وایي چې ها بس ما بیرته تا ته درو بخلې. یو طریقه دا ده. یو طریقه دا ده چې 3 4 یا 5 یا 10 مسکینان راغونډي، دا وارث ته مړي راغی دا مال یو مسکین ته ورکړه چې مسکینه دا واخله او په دې نیت باندې ورکړي چې دا فدیه ده قبول یې کا. مسکین دا ولګید دا فدیه قبول کړله او دی اوس را لګیږي همدغه مسکین دا پیسې دی بل مسکین ته ورکوي چې دا اوس ته واخله، ما قبول یې کړلې او ما بیرته تا ته هبه کړلې. هغه مسکین دا ولګیږي هغه هم قبولیږي، هغه دی بل ته وایي چې ما دا پیسې قبول کړې خو ما تا ته درو بخلې. طالب یوې نکتې ته سوچ کوئ، که دا اول صورت دی چې دا وارث دی اولنی مسکین ته دا پیسې ورکړلې چې دا پیسې واخله بطور فدیه او دا مسکین واخستلې او قبض یې کړلې، نو چې کله مسکین دا پیسې قبض کړي دا پیسې دا د دې مسکین دي. په دې پیسو کې د دې مسکین سره هیڅوک حق هم نه لري، د هیچا حق هم ورسره نشته. که دا مسکین وایي چې دا پیسې به جب کې واچي وایي چې بس ما واخستلې او ما قبول یې کړلې او زه بل چا ته نه ورکوم، نو د چا ورسره کار نشته دی، ولې پیسې دي که یا په دې 10 مسکینانو کې چې دا مسکینان ناست دي او دا یو پیسې واخستلې هغه قبول یې کړلې او دی را بس دا پیسې دي دا اوس په ده باندې څوک زور نشي کولی چې دا پیسې تا قبول یې کړلې اوس یې دې بل ته ورکړه، نه دا د خپلې پیسې دي. چې دا اول صورت کې یا دویم صورت کې دا مسکین دا لګیږي او دی وایي چې دا پیسې ما قبول کړې ولیکن زه بل ته هبه کومه، دا اوس د دې مسکین احسان دی د دې مړي سره، دا د ده ښېګڼه ده ځکه خپلې پیسې دی را لګیږي او د دې مړي د طرف نه اوسه دی بل کس ته هبه کوي چې هغه بل دا پیسې واخستلې او قبض یې کړلې، دا مال اوس د هغه دی بل څوک ورسره کار نه لري. اوس چې دی بیا هم را لګیږي او خپل مال دی او دی بل مسکین ته ورکوي، دا اوس احسان او ښېګڼه د دې بل فقیر ده د چا سره د دې مړي سره. خبرې تم پام دی. اوس مثلا 10,000 روپۍ دي او دا 10,000 روپۍ دي کوروالا دي مسکین ته ورکړلې، نو 10,000 روپۍ چې هر څومره کېدلې مثلا په د چا منځونه او روژې حساب شولې او دا ټولې چې پیسې ورته تا د غیب په بدله کې حسابولې، نو د یو مانځه خو یوه سرسایه فدیه ده یا د یوې روژې یوه سرسایه فدیه ده او دا پیسې ته حساب کړلې، نو مثلا د سړي د ټولو روژو او د ټولو منځونو پیسې جوړېدلې 1 لک او دلته پیسې د مړي دي 10,000 روپۍ، نو دا 10,000 روپۍ چې د کوروالا او د وارث د مسکین ته ورکړې نو مسکین قبول یې کړلې، نو هغه 10,000 روپیو کې 1 لک روپو کې چې په دې مړي باندې وي نو 10,000 خو لاړې وشوه. خو چې دا مسکین دا مال قبول کو دی وایي چې ما قبول یې کړلې او دی را لګیږي بیرته دی بل مسکین ته ورکوي، نو دا خپل مال اوس دا فقیر را لګیږي د دې مړي سره احسان او ښېګڼه کوي، نو چې دا 10,000 روپۍ دوباره بل مسکین ته ورکړلې نو حکمن څو شولې ده 100,000. هغه بل مسکین را لګیږي هغه وایي ما قبول یې کړلې بیا پیسې د مغه شولې او دی بیا را لګیږي د مړي سره احسان کوي وایي ما بل مسکین ته ورکړلې، نو حکمن دی نه جوړیږي څونه همداسې پسې ځئ چې 10 مسکینان پوره کیږي او دا 10 مسکینان دا پیسې قبض کی او دوباره بیرته بل ته بخي بل ته بخي خپل مال هر یو کس دا خپل مال بل ته بخي، نو چې 10,000 پیسې یو مسکین بل ته وبخي بل ته وبخي بل ته وبخي نو نه جوړیږي 1 لک روپۍ. دې ته حیله ویل کېږي. دا کار دوی ولې کوي؟ د دې دپاره چې د دې مړي غاړه خلاصه شي.
په حقیقت باندې تاسو پوه شولئ دا د هیلې اسقاط مقصد دی دا قبض چې خلک کوي نو دا د دې خاطره کوي خو په دې کې دا د هر چا خپل مال دی ګوره څوک ورسره کار نه لري که بالفرض په دوی کې یو تن دا پیسې د ځان سره ونیولې او وایي چې زه بل چاته نه ورکوم نو بس نه دې ورکوي یو طالب و هلته په هغې دوران کې چې موږ پاکستان کې و پارسیوان و ښه یو ورځ ما ته راغی ډېر زیات وي قرضدار یم وضعیت مې خراب دی فلان و فلان او رښتیا قرضدار یم دلته حاجي صاحب و د هغه پلار وفات شو نو مالداره هم و نو ما ته وایي چې دا زما قرضونه دي او قیسې میسې دي دا به څنګه شي نو ما لې ښایسته طریقه به زه درته وښیم خو چې ته دا کار وکړې وایي څنګه مالې هغه اخري طرف کې به کښېنې د مسکینانو اول کې به نه کښېنې اول نه دا کارونه کړي چې دا قیسه خرابه نه شي اخري طرف به د مسکینانو کښېنې نو هلته خو حسابونه خلک کوي که نه چې دا څو ځله ګرځول پکار دي په دې مسکینانو څومره منځونه دي او څومره روژې دي دا حسابونه خلک کوي نو مالې چې کوم هغه معین عدد د دوی و چې یا مثلا 2 ځله یې ګرځوي یا 3 ځله ګرځوي یا 4 ځله ګرځوي نو چې 4 ځله یې ګرځو نو ته به په آخري سب کې کښېنې چې کله په دې 4م ځل آخره کې تا ته در ورسېده مال او تا ته ویلې چې صاحب دا در واخله نو بس ورته وایه ما قبول یې کړلې صاحب او زه بل چاته نه ورکوم سمه خبره ده که نه خپل مال دی نو ته قرآن والی چې په تا 4 لکه روپۍ قرض دي ته بیا بل چاته ورکوې یو څوک تا ته پیسې درکړي چې هم واخله او ته صاحب دلته یې قرضدار او ته وایې چې دغه دی ها صاحب ما قبول یې کړلې او زه دې اوس دغه دی بل ته ورکوم نو دا قصه مې ورښودله بس هلته مشران ملایان ناست و الله دې د شیخ صاحب د والد ګرامی درجات بلند کړي هغه هم و پکې په دې مجلس کې نو بس دې طالب پس ته بیا راته ویلې چې بس ته حیا راغله ما چې چېرې دلته مشران خلک ناست دي دوی به څه وایي چې دا طالب څومره سپین سترګی دی ما خدای دې غر که خپل حق دی تا ته چا پیسې درکړلې او ته وایې چې دا زما پیسې دي او قبول یې که 2 لکه 3 لکه روپۍ دي ته بل ته ورکوې نو دې کې د سپین سترګي څه شی دي و نور خو هسې هم نه ګرځېږي پیسې تقسیمېږي په خلکو باندې نو که د کوم مقصد دپاره چې دا پیسې ګرځېدلې نو هغه کار خو شو نو باقي د هغې نه بعد چې ته اوس رالګېږي بل چا ته یې ورکوې نو بس دومره ښه سړیتوب خو په کار نه وي که نه چې ته 4 لکه روپۍ قرضدار یې او ښه سړیتوب کوې چې واخلې صاحب نو دا قیسې وي پکې مشکل دا خپل مال دی د دې لپاره مې درته خبره وکړه چې د دې مسکین خپل مال د هېچا ورسره حق نشته دا خو مسکین را لګېږي د مړي سره دوباره ښېګڼه کوي صاحب چې ما قبول یې کړلې او زه دغه د اوس دا بل مسکین ته دا مال بخم او هغه وایي چې ما قبول یې کړلې نو چې قبول یې کړې خو مال د مغه شي اوس هغه را لګېږي وایي چې زه بل مسکین ته وربخمه نو دا خو احسان د چا دی د مسکینانو دی د چا سره د مړي سره او باقي که دا مسکین چا ته نه بخي او دی ورته ضرورتمند وي او حاجتمند وي ورته نو هېڅ پروا نه کوي بالکل خپل مال یې دی اخیستلی شي او نه ورسره د چا حق جوړېږي چې ورته وایي چې څه کوې صاحب خو دې دپاره بیا فقهاو شرایط لیکلي دي یو شرط پکې فقهای کرام دا ذکر کوي چې دا قبض والا چې څوک قبض کوي نو دا به غني نه وي غني سړی قبض نشي کولی په دې قبض کې چې څوک ناست دي دا به ماشوم نه وي ماشوم سړی قبض نشي کولی د اطرافو کې دا قانون وي کله چې دوی دا هیلې د اسقاط کوي نو غریب خلکو کې خو اوس خو خیر دا جرأتونه لږ ډېر شول که نه پخوا به چې چېرته غریب سړی و بېچاره به بیخي مجلس کې جګېدی نه شو نو دا زموږ د وطنونو عادت بیا داسې دی دلته خو دا دایرې جوړوي ځینو ځایونو کې دا عادت وي ځینو ځایونو کې بیا عادت دا وي زموږ د وطن عادت دا و چې بس کله به مونځ وشو نو دلته به په میز باندې پیسې یخې وي د هغې تر څنګ قرآن مجید به هم یخی وه نو دا مسکینان به په نوبت یو کس راته او هلته به یې به قبض کوو او بېرته به تلل په ځینو ځایونو کې ګرځئ دایره جوړه کړي نو بیا ځینو ځایونو کې دا رواج شته نو غریب سړی خو بېچاره راپورته کېدی نه شي د مجلس نه نو قبض به هغه چا کو چې څوک به پکې غني و پلانی مولي صاحب دی و پلانی ملک صاحب دی و دا مخلوق به راپورته کېده یا نن سبا دا د جوماتونو ملیانو ګوري دې شیانو کې کینی د مقتدیانو د ډاره حل نه وي الله دې ورته هدایت وکړي دا چې جوماتونو کې دوی ملیان اکثره غنیاني ګوره اکثره غنیان خو چې کله مقتدي مړ شي نو ناست دي دیم هیله د اسقاط کوي او دایره کې ناست دي نو ملا صاحب خو مقتدي ته دا نشي ویلی صاحب چې زه غني یم
خبرې ته دې پام زه غني یم ولې که دا ورته وي چې زه غني یم نو سرسایه به څوک وخلي بیا هلته خدای سرسایې ته هم تمه لري که نو بس د دې ټکي د وجې نه دی ناست دی تاوی را تاوی هلته مونږ وو یو ملا و پنځپیری غوندې و نو هیله د اسقاط مالکې نه مونږ دا شنو هغه وخت کې ما چې کوم مقتدیان مو مانه که زه غني یم دا په ما نه کېږي مسکینان به مو ته راغونډ کړه طریقه به مې ورته وښودله نو دی لږ مرضي غوندې و مالکې نه ملا صاحب و یاره زه غني یم نو مقتدیان یې ولاړو باندې سرسایه اخلي که نه اخلي نو مقتدیان یو چې سرسایه خو اخلي نو مل دا سره کم غنا ده چې هیله د اسقاط تر باندې نه کېږي او د سرسایې په موقع کې بیا ناست دی نو دا خو 50 روپۍ دي دې ته غني او دغه رنګې چې کله د سرسایې موقع راشي 1 لک او 2 لک او 3 لک روپۍ وي نو بیا چې دی هغه اخلي نو دا نن سبا اکثره د جماعتونو امامان چې دي طالبه دا غنیان دي الا ماشاءالله ډېر کم به پکې وي چې هغه غني نه وي تقریبا 450 زره دي نه پوهېږم که نه 440 زره دي دا اوسنی عدد بله ورځ مې کوت خو دا تقریبا 40 د 50 یا د 500 د شپېتو ترمنځ دومره فاصله به دومره روپۍ افغانۍ چې نن سبا د چا سره وي نو دا کس غني دی نو دا خو د هر ملا صاحب سره شته که نه خو دا ملایان د شر محل نه وي مقتدي ته نه وي چې زه غني یم ځکه که دی غني نو بس زکات مقتدي خو بیا ورته نه ورکوي سرسایه مقتدي نه ورکوي نور کومکونه ورسره نه کوي نو یو شرط پکې دا دی چې د قبض کوونکو خلکو کې به غني نه وي فقیران وي فقیران الله دې د شیخ صاحب مبارک درجات بلند کړي هغه خپلو مقتدیانو ته دا معمول جوړ کړی مونږ هم داسې وه چې کله به یې مړی وشو مقتدیانو کې نو مدرسه کې خو طالبانو نو دا به ورته معلوم و نو بس صاحب د مړي به یې راوغوښته هیله د اسقاط کوئ طالبانو راغونډ شئ هملته مدرسه کې به هیله د اسقاط وکړله چې په کوم اصولو باندې فقهاو لیکلې ده او نور به یې صاحب زیتي دعا وکړه هلته چې به جنازه وشوله نو مړی به سمدست د جنازې پسې چې دی دفن کړی شو مشکل به دا خونان بیچارهګان به د ډېرو لرو لرو علاقونه راغلي ولاړ به چې دا خو د شیخ صاحب مقتدیان دي او دی خو پهله اسقاط دلایل وایي نو خامخا دا خلکو به هیله د اسقاط کوي نو هلته چې به مونځ وشو نو هېڅ شی به هم نه ویل اسقاط به مخکې خلکو کړی پخوا خو دا ټلیفونونه نه و شیخ صاحب مبارک به ویل دغې دا ځای چې دی رحمان بابادرې ته نږدې وه دا ټلیفونونه به نه ووایي نو کله چې به یو مړی راغی لو هلته غټې غټې ونې دي شوې ونې ولاړې دي نو دې کې به یې دا خونان وختلې او به پاس دغه کې ولاړو نو څادر به یې وخوځوه دا نور به دې ونې ته متوجه وه نو بس د دنیا طرف نه به راورسېدل نیغ به ناستو بیا او دا طریقه نن سبا بهترینه طریقه ځکه ده که خدای چېرته امامان کړلې او لاړې نو هیلې د اسقاطو کې دا تربیت خپلو مقتدیانو ته ورکړئ بهترینه دا ده چې دا په کور کې وکړئ یا بهترینه دا ده چې په مدرسه کې وکړئ د دې نه به هم خلاص شي حدیث کې راځي چې کله مړی وشي نو زر یې دفن کوئ نو بس مړی وشو د زما په فکر باندې دا هیله د اسقاط چې په دې جنازګاهو کې یا په هدیرو کې رایج شوې ده نو پخوا خو دا اسباب نه مسکینان به چا راغونډول داسې په یو دم باندې چې تاسو راشئ نو راغونډول به هم ګران نو دا خو طبیعي خبره و چې مسکینانو به هدیرو ته ځانونه را رسول مړي نه چې به خبر شول نو ډېر مسکینان به را پیدا کېدل په هدیره کې نو زما په فکر دا خلکو هیله د اسقاط په هدیره کې ځکه رایجه کړې ده نو نن سبا خو مسکینان را پیدا کېږي مدرسې شته طالبان شته کلي کې خلکو ته مسکینان معلوم وي کسان پسې ولېږي رای ولې کېنوئ سم په اصولو باندې چې دی قبض وکړي نو په خپله مخه باندې دی دا شرمونه به هم پکې نه وي که نه دا شی خو داسې نه ده طالبه که نه یو اړخ ته خو خلک ګوري او بل اړخ ته نه ګوري دا چې کله د خونانو په هدیره کې په صابون جنګ شي هلته به دا شنه صابونونه ورکول پاکستان کې دلته خو دا د صابون رواج نشته خو هلته و یا طالبه په جنمازونو باندې جنګ شي یو خوانه کشي بل خوانه کشي او یا چې دی په پیسو جنګ شي د اخره کم چېرته چې له اسقاط کېږي تاسو ګورئ صحیح غوبل جوړي صاحبه ما تراکو بل دې ځای نه چغې وایي بله خوا نه چغې وایي ځینو کې څوک یو خوا جنماز کشي او څوک یې بل خوا کشي نو دا قصې خو داسې دي او جنماز ته چې مخونان ناست دي که نه یا قرآن مجیدونه صاحب د مړي راوړي نو هغه فکر خدای چې دا سړی مړ دی او یا مې پلار مړ دی یا مې ورور مړ دی نو بس دا جنماز دی خلک ورباندې منځونه کوي دا جنمازونه خو خلک دې دپاره راوړي دا د مړي والا چې دا به دا صاحبانو ته ورکړم نو دوی به پرې منځونه کوي نو زموږ مړي ته به ثواب را رسېږي قرآن مجیدونه دې دپاره راوړي چې زه دا قرآن مجید کې به خلک تلاوتونه کوي نو زما مړي ته به ثواب را رسېږي نو اخوند چې په ورځ کې 3 جنازې کوي او په 3 جنازو کې 3 جنمازونه اخلي او 3 پکې قرآن مجیدونه اخلي نو هغه باندې په قرآن کې په ټوله میاشت کې د قرآن مخ راواړی او تلاوت نه کوي
په دغه کار بیا څه شي طالب خو راشي جنمازونه هم راغونډ کړي او قرآن مجیدونه هم راغونډ کړي نو بس بیا کمې مکتبې والا سره خبره کړي چا توقې ورکوي نه جنماز په دکاندار خرڅ کړي او قرآن مجیدونه طالب په مکتبې خرڅ کړي دا ټول دا کار کوي نو ته څه خدای وهلی چې د اخوانانو ته ورکوې بس مدرسې ته ولېږه قرآن مجیدونه خلک دې پکې تلاوتونه کوي که نه دغه رنګې چې دی جنمازونه دې اخیستې مسجدونو ته ولېږه خلک به ورباندې منځونه کوي که نه دې مخلوق ته چې ورکوې دا خو دوباره بېرته خرڅوي او باقي پاتې شو دا پیسې چې کمې ګرځېږي او قبض کېږي داسې یو څوک دی قبض کړي چې هغه مسکین وي تا ته معلومات وي استاد د جومات ملا دی ملایان خو دې الله دې ورته هدایت وکړي دا خو دې په دې ډبې نه دي فصل تناستې صاحب ښه به سرمایهداره لکونه روپۍ به هم لري بیا به هم اوس ما قبول کړی دی او ما تا ته بېرته در وبخ نو خدای دې تا غر کړي چې تا قبول کړی تا کې اهلیت ته قبولیت چېرته دی ته خو مسکین نه فقیر نه سرمایهدار دکان لري روزګار لري ډېرې پیسې لري موټر لري نو ته چېرته د قبض لایق شولې چې ته وایې ما قبول کړی دی نه بس چې کوم مسکینان درته معلوم وو نو مغه مسکینان به دا کار کوي بل شرط فقهاو دا لیکلی دی چې په دې مال کې به چې دا د کم مال نه دا هیله د اسقاط کېږي په دې ورثو کې به یتیم نه وي صغیر او ماشوم به پکې نه وي که یتیم پکې و بیا هم نشي کولی یو شرط بیا فقها لیکي که چېرته یتیم و په دې ځینو ورثو کې غټانو نو که دې غټ کس دا ذمهواري په خپله اوږه باندې واخیستله چېرې تاسو هیله د اسقاط وکئ که سبا دی راځوان شو ده نه منله او ویل چې دا پیسې مو څنګه ورکړي دي د ذمهوار زه یم دته پیسې بېرته بیا زه ورکوم نو بیا یې چې دی کوی شي او که یتیمان پکې و نو بیا هم دا کار نشي کوی داسې شرایط د هغې دپاره فقهاو لیکلي دي باید د هغې لحاظ وشي او د هیله د اسقاط بله خبره دا ده چې دا تر یو خاص او معین ځای پورې چې دی خاص نه ده چې دا معین ځای دی په دې ځای کې وکړو په دې ځای کې وکړو په دې ځای کې وکړو دې ځای پورې خاص نه بس چې هر ځای کې کوې کوی شي کور کې کوې هدیره کې کوې بهتره طریقه تاسو ته ما ویل دا ده چې باید په کور کې نن سبا وکړی شي د دې لانجو نه خو نن سبا د موبایلونو وخت دی که نه اخوانان په صابون جنګ چې دلته ورته نورو خلکو موبایل نیولی د فیسبوک کې هم بیا خوارې کړي وایي دغه د ملایانو جنګ دی په صابونونو باندې یا په هیله د اسقاط باندې نو دې سره خو د علماو رنګ بدي کېږي د نیکانو رنګ بدي کېږي ورسره نو دا بس بهترینه طریقه دا ده چې دا په کور کې وکړه د دې لانجو او مصیبتونو نه چې دی دا به هم خلاص وي نو هیله د اسقاط خلک د دې دپاره کوي کوم بل غرض پکې نه وي او دغه هیله زمونږ استاسو فقهاو لیکلې ده دا یو جایز عمل دی نور وضاحت انشاءالله په هغې ځای کې به وکړو چې حضرت یوسف علیه السلام امر وکړ چې جام دا زما د ورور په بار کې کېدی نو جام یې کېښوده په بار د ورور کې دپاره د راحصارولو د ورور نو دا خو یوه هیله وه که چې زه د خپل ورور ځان سره پاتې کړم په هغې ځای کې به نور انشاءالله د دې هیلې د اسقاط دلیل تاسو ته د فقهاء کرامو د اقوالو نه وایم خو دلته مې صرف خبره دا درته وکړه چې دا حیله مونږ او تاسو د دې دپاره کوو یو اوس دې خلکو هم حیله کوله او زمونږ او ستاسو خلک هم حیله کوي د دې حیلې او د هغې حیلې په منځ کې سره څه فرق دی نو علامه آلوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی دویم جلد 440 صفحه تفسیر روح المانی دویم جلد 440 صفحه دیزی کی وی واستدل بهذه الآية على تحريم الحيل بدغه آیت چې دا دلته ذکر شو وې د دې آیت نه استدلال کیږي په تحریم د حلو باندې او فی الامور التي لم تشرع او په هغه امور کې چې کوم امور روانه وي په ناروا امور کې څوک حلی کوي او ناروا په ځان ته چې د لارې د غیر لپاره جوړي نو د غیر حرمت دلیل د دې ځای نه چې دوی نسی وإلى ذلك ذهب مالك ولا تجوز عنده بحال آخره كوي قال الكواشي وجوزها أكثرهم ما لم يكن فيها إبطال حق وإحقاق مبتلنا وأكثرين علماء حيلي تجواز ورکړي او په هغه صورت کې چې په دغه حیله کې د باطل احقاق نوي او د حق ابطال نوي یعنی هغه حیله روا ده چې د دې حیلې په وجه ته روا ناروا نه کې او ناروا په څه شی نه کې روا نه کې روا په څه شی نه کې ناروا او ناروا په څه شی نه کې روا
نو دغسې هیله کوه نو دې کې خو بدیت شته نه. تاسو د فقه په کتابونو کې وګورئ، د فقه په کتابونو کې ګورئ یو کتاب دوی لګي کتاب الحیل. دا نن سبا چې کوم معاملات کېږي په دې کې دنیا حیلې کېږي، خلک بغیر د دغه حیلو نه څوک د معاملاتو نه نشي وتلی. خلک یې کوي په دې معاملاتو کې. تاسو ته یو نمونه ووایم چې نن سبا خلک په دې معاملاتو کې کوي. ځوان دلته ناست دي دې کې او صاحب ټلیفون وکړي چین ته ما ته دومره مال تیار کا کمپنۍ والا دومره مال راته تیار کا. صاحب ریټ به څومره 10 روپۍ یوه جوړه چپلکې مثلا دا راته 100 جوړې تیارې که یا راته 1 لک جوړې تیارې که. نو تاسو خو د فقه په کتابونو کې ویلي دي طالبه چې بیع خپل ارکان او شرایط لري، او د بیع یو اصل دا دی چې په وخت د بیع کې به مبیعه حاضرې. کله چې سودا کېږي نو په کار دا ده چې مبیعه حاضرې، مبیعه به بای ګوري، مشتری به ګوري او د هغې نه بعد دوی به سره سودا کوي. په دې دوران کې حاضره لاسه کوي چې مبیعه بیخي موجوده نه ده. د کله چپلکې خو بیخي جوړې نه دي، د دې نه بعد به کمپنۍ والا را لګېږي او هغه به تا اډر ورکړی او هغه به تا ته چپلکې تیاروي او د مخکې مخکې رسته او د سودا شوي ده ورته دې ویلي دي چې په 10 روپۍ به راته یوه جوړه تیاروي. دا بیع خو ناروا ده که اصولو د بیعې ته وګورو. او دا نن سبا ټولې بیعې په همدې روانې دي. هلکه د مال اډر ورکه، مال بیخي نه، پیسې سودا یې ورسره مخکې کړي وي، دومره پیسو باندې درته دا شی زه جوړوم. نو دې دپاره فقهاو لیکلي دي چې حیلې دي. حیله دا ده ټیک ده چې تا د سره خبره کړې او چې کله دا مال تیار شه نو ته ورته وایې چې هلکه زما ستا سودا اوس سره جوړه شوه. اگر که خبره تا مخکې کړې خو د مال د تیارۍ سره ورته وایې چې بس دا زما او ستا سودا شو، دا مال دومره روپو باندې ما واخسته خلاص. تقریبا ډیر مثالونه د حیلو علماو ذکر کړي، بیا خاص کر په نن سبا معاملاتو کې چې دا حیلې ونه کړې نو ته د حرمت نه وځې نه. نو ځینې حیلې داسې دي چې یو څوک پکې حرام پکې حلال کوي، حلال حراموي، نو دا خو شرعا ناروا ده. یا ځینې حیلې داسې وي چې په هغې کې طالب ذهاب د حرمت نه حلت ته وي. دا معنی یو چا غاړه بنده ده او دا سړی دا حیله د دې دپاره کوي چې د هغې پې غاړه خلاصه شي، نو د دې دپاره نارواوالی نشته. دلیل ورته دغه دی فقهاو لیکلي دي. ولی یو نمونه حدیث مبارک کې بلم راځي، وروستو راځي که نه، حدیث کې راځي مشکات کې شته. یو سپینګیري سړي چې د زنا کړی و د نبي علیه السلام په زمانه کې، نبي علیه السلام صحابو ته هیله وښودله تاسو لختې راواخلئ. نو که دا لختو باندې وهه خو مړ کېده که نه، نو ورته ویلې چې ډېر لختې راواخلئ په یو ځای باندې، د کجورې لخته راواخلئ یو ځای باندې ورباندې ووهئ. یا لکه وروستو نمونه کې به درته ذکر کړم، حضرت دغه چې قسم کړی پیغمبر مبارک ایوب علیه السلام خپلې بیبي ته، نو رب کریم ورته ونه ویل چې وخذ ضغثا من النخل، هله ته واخله څه شی یو جارو د کجورو نه، فاضرب بها ولا تحنس، خپله بیبي ورباندې ووهه او ځان حانس کوه مه. نو همغه یې راواخیستله جارو او په هغې باندې خپله بیبي ووهله او قسم چې دی کم قسم چې د کړی نو لختې خو ټولې مغه پکې پوره وې. نو داسې هلته بیا فقهاو دا وضاحتونه کړي دي، وایي چې دغه حیلې تر هغې پورې مختصې نه دي. زمونږ او ستاسو په شریعت کې هم شته د هغې اقوال، زه انشاءالله وروستو درته ذکر کوم. نو کوم خلک چې د حرمت د حیلې د اسقاط دپاره د دې ځای نه استدلال کوي، د استدلال باطل دی طالبه. ځکه دې خلکو چې کومه حیله کوله نو دوی پکې د حرامو نه وتل، د حلالو نه ځانونه ایستل حرامو ته ولې کار منو چې دا مه کوئ او دوی دا کار کوه. نو دوی ځان د حلالوالي نه چاته باسه؟ حرمت ته. او دا مونږ او تاسې چې کومه حیله کوو نو هلته د صاحب غاړه بنده ده، نو خلک پکې د حرمت نه یا په حساب د منوالي نه ځان باسي چاته حلت ته چې د دې سړي غاړه خلاصه شي. د هغې حیلې او د دې حیلې ترمنځ ځمکه اسمان فرق دی. نو که څوک دې ځای نه استدلال د حرمت د هغې دپاره کوي نو د استدلال یې درست نه دی.